په هوایي ډګر کې طالبانو نجونې څنګه ولې راګرځولې دي؟ سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له افغانستانه په بهرنیو بورسونو تلونکې نجونې طالبانو له هوایي ډګره راوګرځولو چې محرم نه لرئ. موږ سهار له خپلو کورنیو سره خدای پاماني وکړه او هوایي ډګر ته لاړو. ډېرې خوشحاله وو. ترمینل کې مو چې د سفر بایکونه وسپارل نو طالب چارواکي مو مخې ته ودرېدل. ویلې چې تاسې ته له هېواده بهر د تګ اجازه نشته. دا له افغانستانه بهر د زده کړو لپاره د یوې تلونکې افغان نجلۍ خبرې دي چې BBC ته یې کړي دي او موږ یې د خوندیتوب لپاره د نتکۍ په مستعار نوم یادوو. نتکۍ له 12م ټولګي فارغه او پوهنتون ته د رسېدو لپاره یې کانکور ازموینو ته چمتووالی نیوه چې طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. هغه هیله ناهیله شوه چې د طالبانو حکومت زرګونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي. د همدې له کبله یې هڅه کوله چې له هېواده بهر په زده کړو پسې لاړه شي. د 10 میاشتو له زحمت وروسته یې یو بهرنی بورس پیدا کړ او بریالۍ شوې وه. دا د متحده عربي اماراتو د دوبۍ پوهنتونو چې 100 افغان نجونو ته یې په بېلابېلو برخو کې سکالرشیپونه اعلان کړي وو. نتکۍ له شاوخوا 80 نورو نجونو سره پرون چهارشنبې له کابله هوایي ډګره وروانه وه چې الوت ته نه ده پرېښودل شوې. نتکۍ وایي کله چې طالبانو پوهنتونونه وتړل نو زما یوازینۍ هیله همدا سکالرشیپ و، همدا بورسیه وه چې ما خپل د لوړو زده کړو ارمان پرې پوره کولی شو. زه او کورنۍ مې ټول خوشحاله وو. خو د نتکۍ او د کورنۍ د خوشحالي تر کابله هوایي ډګره وه. نتکۍ وایي هلته طالب چارواکو ورته وویل چې له محرم پرته له افغانستانه بهر سفر نشي کولی. خو دا زیاتوي چې دا هسې پلمه وه. دوی طالبانو چې زموږ ټکټونه او تحصیلي ویزې ولیدلې نو ویلي چې نجونو ته په تحصیلي ویزو له افغانستانه د بهر تلو اجازه نشته. 3 نجونې چې محرم یې هم درلود او الوتکې ته هم ختلې وې د امر بالمعروف کسانو بیرته راکوزې کړې.